همراز به اسلام په دې معامله کې چې مشترکه کور دی وي او ځان له کور دی وي مونږ آزاد پریښي مونږ باندې اسلام دا قطعا نه دی ښودی چې خامخا دی جوائنټ فیملی وي مونږ باندې اسلام دا قطعا نه دی لګولی چې یاره خامخا دی ته ځان له اوسېږه دا د ښځې حق دی او خامخا به ځان له اوسېږي اسلام مونږ په دې معامله کې آزاد پریښي صحیح اسلام وایي ته خپل دود دستور ته وګوره څه ته چې مونږ کلچر وایو جی دود دستور ته وګوره معاشرې ته وګوره چې یاره هلته ستاسو فایده په مشترکه کور کې ده او که نه په ځان له کور کې ده جی اسلام د شریعت په اصولو کې هدایات ورکوي جی چې یاره که ستا مشترکه کور دی هغې کې د اسلام د اصولو حفاظت وکړه جی هغه فالو که د اسلام اصول فالو که په مشترکه کور کې جی او که ته انفرادي اوسېږي ځان له اوسېږي نو بیا هلته چې دی نو د اسلام د دایرې نه او د اصولو نه به خلاف ورزي نه کوي هغې کې به اوسېږي صحیح په دواړو کې مونږ ته اختیار راکړی خو هدایات اسلام راکړي دي چې په دې هدایاتو به عمل کې جی که یو طرف ته اسلام مونږ ته فضایل بیان کړي دي د جوائنټ فیملی جی ډېر سکالران ناست دي او په دې باندې بحث کوي جی هغوی یو طرف راغشتي هغه بیانوي او بل طرف پرېږدي جی که مونږ وګورو اسلام فواید بیان کړي دي چې یاره په جوائنټ فیملی کې کمې فایدې دي جی هغه فایدې هغه په سنگل کور کې نه وي ځان له کور کې نه دي صحیح تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که مونږ ته یو طرف ته د مشترکه کور ویلي چې ته مشترکه کور ساته جی نو د هغې مونږ ته دا فایدې ښکاري چې هلته د مور پلار قدر او احترام به کې هغوی سره به میلاویږي هر وخت جی د هغوی د حقوقو خیال به ساتلی کېږي جی بل طرف ته که مونږ وګورو زمونږ د بچو تربیت هغه په جوائنټ فیملی کې ډېر بهترین کېږي جی هغه رشتې وپېژني جی وګوره که نه هغه رشته پېژني چې دا زما تره دی جی دا زما د تره زوی دی دا زما ترور ده جی دا زما خور ده یعنی هغه چې کسان چې هغه په انفرادي کور کې نه وي جی ترور ده جی تره دی د تره زامن دي د تره لوڼه دي جی هغه خلک د هغوی څخه خپل حقوق دي هغه حقوق هله به ادا کېږي د هغوی او هغوی سره هغه مینه محبت او د هغوی حقوق چې هغه ته مشترکه کور کې اوسېږي نو هله به د هغوی حق ادا کېږي صحیح ته چې ځان له په کور کې پروت او ته د مور پلار نه لرې ته د مور پلار د دک درد نه څه خبرېږي بالکل چې مور پلار ته څه تکلیف دی بېګا هغوی څنګه شپه تېره کړې ده جی ته خو د هغې نه خبرېږي دغسې ستا نورو رشته دارو ته چې کوم درد او تکلیف دی هغوی ته پېښ شوی دی ته څه خبرې د هغې خو په هغوی هلته تېرېږي نو اسلام خو دا وایي چې د دې رشتو خیال وساتئ جی او حفاظت یې وکړي حقوق یې بیان کړي نو مونږه دا یو طرف را واخلو او صحیح خبرم ده او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د 2 کسو ستاسو روټۍ هغه د 3 کسانو دپاره کافي کېږي د 3 کسانو روټۍ ستاسو د 4 دپاره کافي کېږي نو دا هله کېدي چې سړی جوائنټ فیملی کې اوسېږي جی نو هله دا برکتونه راځي جی ځکه وایي چې په دې کې جوائنټ فیملی کې برکت دی په هغې کې رحمت دی په هغې کې چې دی نو ډېرې فایدې دي نو هغه دغه صورت کې دي چې یاره جوائنټ فیملی جی خو بل طرف ته که مونږ وګورو اوس بل طرف ته ځان له کور یو ښځه ده دا د هغې حق دی چې هغه وایي ما له سوکنا راکړه شریعت وایي ښځې ته سوکنا ورکړه جی ځان له کور هغه غواړي هغې له به ځان له کور ورکې دا د هغې حق دی جی خو هغې ته هم شریعت اصول ښودلي دي
چې څنګه ستا په خپل کور کې مور او پلارو دقسې چې دی نو چې دلته ته راغلې نو دا خواښې او سخر دا ستاسې دي دا مور او پلار دي نو ته چې هلته ستا په اول خبره کې دا خبره وه چې یاره هغه مور او پلار دي نو دا مور او پلار دي که نه هلته که ترونو ته د اتحاد او اتفاق خبره کې نو دلته هم چې دی نو د اتحاد او اتفاق خبره وکړه چې یاره جدا نشي نو اسلام دلته فیدې بیان کړي دي د جوائنٹ فیملی او بل طرف ته په سنگل کور کې حقوق بیان کړي دي چې یاره د دیم خپل د ښځې خپل حق دی ځان له کور د یو چت لاندې چې هغه اوسیږي دا د هغې حق دی خو دا حقوق د دواړو شته او په دواړو باندې څه بعضې لوازمات هم دي هغه لوازمات دا دي چې جوائنٹ فیملی ده ګڼ کسان پکې اوسیږي ترونه دي او د تره زامن دي او د تره لونه دي نو هلته اسلام مونږ ته وایي چې د پردې به خیال ساتئ اوس په هغه کور کې ته به د پردې خیال ساتئ ستا د تره لور ده هغه به چې دی نو تا نه پرده کوي او ته به د هغه نه پرده کوي محرمات دي غیر محرم دي نو غیر محرم چې دي نو د هغې به پردې خامخا پرده لازمي ده هغه بیا کلچر سره تعلق ساتي دود دستور سره تعلق ساتي زمونږ بعضې علاقو کې همدغسې مشترکه کورونه وي د اسلام اصول هم په هغې کې فالو کېږي وګورئ کور ته راشي شریعت مونږ ته دا ویلي دي تاسو کور ته چې ور دننه کېږئ دروازه وټکوئ اوس که مونږ په دې اصولو باندې عمل وکړو چې ور وټکو او په دروازه کې ور دننه کېدو سره اواز وکړو السلام علیکم نو دننه په کور کې چې زما کم د تره لونه دي نو هغوی به ټول پرده وکړي چېرې زمونږ د تره زوی را دننه کېږي نو پرده څه ده پرده خو دا نه ده چې ته کوټې ته منډه ده پرده دا ده پلو ځان ته ونیسه ته یو ځای کې ناست دی جارو به وې ته به پخلی کې ته به کور کارونه کې بس مخ پټ که وګوره دا اصول بیا جوائنٹ فیملی ده خو که مونږ دا اصول خپل کو چې تاسو کور ته داخلیږئ سلام کوئ دروازه ټکوئ اخ ټوخ کوئ بس بیا هغه کور کې خلک اوسیږي ډېر مونږ لیدي دي همدغسې جوائنٹ فیملی وي د شریعت د اصولو حفاظت پکې کوي هغه کور هغه جنت وي د هغوی دپاره او که ځان له کور وي نو ځان له کور کې مونږ ته شریعت دا اصول وي چې ستا مور او پلار تا نه جدا دي ستا رونه خویندې تا نه جدا دي ته ځان له اوسېږي خو دا ده چې د دې مور او پلار خیال به ساتي د هغه د دک درد نه به ځان خبرې شپه او ورځ به د هغې نه ځان خبرې او نن سبا خو دغه معامله ډېره اسانه ده ټلیفون په ذریعه باندې ته چې که لرې مې نو ته هغوی د حال احوال نه خبرېدی شي او ته سمدستي هغوی ته وررسېدی هم شي که هغوی ته یو تکلیف وي دغسې د خویندو حقوق دي دغسې د رونو حقوق دي په هغه کور کې نو هغوی ته هغه خپل حقوق ورکړه ځان له اوسېږه شریعت دا پابندي نه ده لګولې چې خامخا دې زمونږ جوائنٹ فیملی وي یا چې دی نو هغه د سنګل کوري شریعت دا پابندی نه لګوي د هغې داسې مثال دی لکه زه ته یو مثال بیان جامو کې الله پاک په مونږ باندې پابندي نه ده لګولې شریعت په مونږ پابندي نه ده لګولې څنګه جامې چې اچې واچوه که ته دغسې ساده جامې اچې او که پینټ شرټ استعمالې که لنګ وې او که پرتوګ اچې اوس په دې کې شریعت په مونږ پابندی نه دي لګولې مونږ له اختیار را کړی دی لږ صرف یو قید را باندې ښودی دی په جامو کې چې یاره تاسو داسې جامې ما چوئ چې هغې کې ستا د بدن اتار چړاو ښکاره کېږي صحیح دا نه تنګې جامې ما چوه نو هغه که ستا دا ساده جامې وي او دا ډېرې تنګې وي نو ډېر کسان نن سبا ته وګوره نه دی بعضې خلکو دې ځایونو کې دا جامې دې بډه کې لږې تنګې کړي او بیا د یو طرف ته بل جیبونو کې موبایل هم ورکړي نو په پښتو الفاظو کې به ته ویم دا عورت یې پکې ټول ښکاري دا کوناټي یې ټول پکې ښکاره ښکاري نو دا خو د پرده ونه کړه اگر چې د ساده جامې اچولي دي نو د پرده وکړه په ساده جامو کې دی چې دی نو ښکاري او بې حیا ښکاري نو بیا دغه ساده جامو نه دغه پینټ ښه دی په پینټ کې شریعت وایي مونږ ته
چې پینټ اچوه د هغې پابندي نشته که ته اچې خو صرف دومره ده چې ستا د بدن اتار چړو پکې ښکاره نشي دا پابندي شریعت یې ښودې ده په ساده جامو کې مې ښودې ده او په هغې کې مې ښودې ده شریعت مونږ ته وایي په جامه باندې بدن پټ کا بس چې ستا بدن پټي نورې مونږ ته ازادي راکړې ده که ته لنګ وې که ته پرتوګ اچې که ته ساده جامې اچې که ته پینټ اچې کالر یې کې او که نه کې مشابهت بالغیر مه کوه نور چې دی نو ته څه کې د شریعت د اصولو مطابق ته کولی شي هر څنګه جامې اغوستی شي دقسې په مشترکه کور کې او په سنګل کور کې مونږ باندې شریعت پابندۍ څه قواعد یې ښودې دي څه شریعت پابندۍ یې ښودې دي نور چې دی نو مونږ یې آزاد پرېښي یو که تاسو مشترکه کور کې اوسېږئ او که ځان له کور کې اوسېږئ خو د شریعت د اصولو حفاظت کوئ صحیح دا یې اصول صحیح بالکل قدرمند کتونکو اوریدونکو تاسو پروګرام اور